الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا الآية صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن معززو برخه لرونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دوهمه سپاره کې د سورة بقره 170 آیت مبارک پیدا کړي. له ما سره یې په ترجمه کې شراکت وکړي. الله پاک فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، هر کله چې وویل سي نامنونکو د دین ته، کافرانو ته، اتبعوا، ومنئ، تابعداري وکئ، ما انزل الله، د هغه حکمونو، د هغه شریعت چې نازل کړی الله. کله دوی ته دا خبره وسي، دوی په جواب کې څه ورته وایي؟ قالو، دوی ورته وایي چې موږ نوی شریعت نه منو، بل نتبعو، بلکې تابعداري کوو او منو ما الفینا، هغه دودونه او رواجونه، الفینا چې موندلي مو دي، پیدا کړي مو دي، علیه په هغو باندې، آباءنا، پلرونه او نیکونه خپل. د موږ پلرونه او نیکونه چې په کومو دودو اعمالو باندې روان وو، هغه د موږ دپاره سرمشق ته، موږ نور نوي څه نه منو. الله تبارک وتعالی د دوی په مذمت او په رد کې فرمایي اولو کان، آیا او اگر که وو، آباؤهم، پلرونه د دوی، لا یعقلون شیئا، چې نه پوهیږي په هیڅ، او ولا یهتدون، او نه لار موندلی سي. که څه هم د دوی پلرونه نه په یو څه پوهېدل او نه یې لار پیدا کولی سوای، خپله بېلارې وو، ګمراه وو او جاهلان وو. نو په آیات مبارک کې الله تبارک وتعالی عالمانو مبارکانو ته معلومیږي چې دوه شیه دلته الله پاک د دوی د دلیل په مذمت کې او په ردولو کې ذکر کړي دي. یو دا ده چې هغه پلرونه د دوی عاقلان نه وو، لا یعقلون شیئا، په هیڅ نه پوهېدل. دوم دا چې لا یهتدون، دوی لار نه سوای موندلی، لار یې نه سوای پیدا کولی، خپله ګمراه و بېلارې وو. نو په دې کې اشاره دې ته راغله چې که د دوی په پلرونو کې مجتهدین تیر سوي وای، هغه مجتهدین د دین وای چې د عقل سلیم لرونکي وای، د ملکې قدسیې لرونکي وای، لکه د موږ امامان د دین او مجتهدین د دین، نو بیا خو یوه لار و چې دوی دعوه کړې وای چې موږ د خپلو مجتهدینو او د خپلو امامانو په لار باندې ځو. یا د دوی په مشرانو، په اسلافو، په آباو نیکونو کې رسولانو، پیغمبران وای چې د الله له طرفه هغو ته دستور ورکړ کېدی او لارې پیدا کولی سوای. نو بیا هم حق په جانب و، لکه حضرت یوسف علیه السلام چې وایي چې د ما شاته قوم مې کافر قوم پرېښی، خو زه په ملت د آباو و اجدادو خپلو باندې یم. نو هغه خو انبیاو. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا هغه خلق په استدلال کې وایي چې دوی جاهلان وو او دوی له دین او له هدایته خالی و، محروم وو. نو چې هغه په خپله له دین او له هدایته محروم وو، په خپله جاهلان وو، نو د وروسته نسل دپاره څه دلیل د دې جوړیږي چې دوی د هغو په لار باندې ځي او وایي موږ هغه منو، نور نوي نه منو. دا لب اللهجه نن هم د موږ د تاسې په معاشره کې هم پاته ده. مثلا که ځینو خلقو ته وویل سي چې دا د شعبان د یو شپې د 15مې شپې
چراغونه مه لګوئ، ورونه مه لګوئ. دا د اتش پرستو او د مجوسو خصلت و. د نوروز اختر من مانځئ هسې د مثال په طور باندې وایه. نو بیا دوی وایي چې دا نوي ملایان پیدا سوي، نوي خلق پیدا سوي، د موږ پلرونو او نیکونو دا کار کړی ده، دا یې نمانځلي دي. او په هغه وخت کې ملایانو عالمانو هغو هېڅ نه ویل. نو وایي هغه لمونځ کوه چې هغه مور و پلار در ښوولی، هغه کلمه وایه چې له موره چې دې زده کړې. نو هغې مور غریبې به کلمه د چا زده کړې وه، څرنګه کلمه یې ویله. نو اوس که یو څوک په کلمه کې غلط یم نو د کلمې تصحیح دې نه کوي، ځکه خو دوی وایي چې مطلب دا نوي خلک دي او نوي خبرې راته کوي. دا یو ډېر جاهلانه استدلال. الله تبارک وتعالی د انبیاو د تسلي دپاره د خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلیت دپاره او له هغه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وارثانو د دعوت او د داعیانو د تسلیت دپاره د اطمینان او ډاډینې دپاره الله تبارک وتعالی دا لاندې آیت مبارک کې داسې ارشاد فرمایي. الله پاک وایي ومثل الذین کفروا، مثال دی بلونکو د کافرانو چې د کافرانو ته څوک دعوت ورکوي د حق لارې ته، نو که هغه پیغمبر ده او که د پیغمبر وارث ده، د دې پیغمبر او د دې پیغمبر د وارث مثال کمثل الذي په مثال د هغه کس ته ینعقو چې هغه صوت و غږ کوي، اواز کوي، بما هغه حیواناتو هغه مواشیو ته لا یسمعو چې هغه نه اروي الا دعاء و نداء، مگر بلنه او غږ و صوت اروي. لکه یو شپون چې په خپلو مواشیو غږ کوي، زجري غږ پې باندې کوي چې د اراده او مقصد یې دا وي چې د هغه لوري راګرځوي. نو د دې مطلب دا نه سو چې هغه مال او مواشي د ده د هغه شپانه په خبر باندې پوهېږي او په مقصد باندې پوهېږي، خالي یو صوت اروي. که د په لارې د تیز بیوللو غږ پې باندې کوي هم د دغه صوت څخه استفاده کوي، او که د اوبولو په بخور باندې یو غږ پې باندې کوي هم له هغه صوت څخه صرف استفاده کوي. نور هغه مواشي او حیوانات په دې نه پوهېږي چې دا د ما راعي او دا د ما شپون، دا د ما تربیه کوونکی له ما څه غواړي او څه را دعوت راکوي، څه ته مې وربولي. د بلندرې په خبر په مقصد باندې نه پوهېږي. نو الله تبارک وتعالی مثال د کفارو د هغه حیواناتو، څلوربولو، چارپایانو په مثال باندې بللي دي چې دوی هم لکه هغه دغسې دي. او هغه څوک چې دوی ته دعوت ورکوي هغه لکه هغه د هغو غږ کوونکي، د هغو شپانه او د هغو تربیه کوونکي او پالونکي. نو دا کفار هم د دغه پیغمبر او د پیغمبر د وارث په دعوت باندې په مقصد یې پوهېږي نه. غوږ یې که ورته نیولی هم یي، دوی په هغه حقیقت باندې نه پوهېږي، زړه ته یې خبره نه لوېږي، په مقصد باندې یې نه پوهېږي. نو عین مثال یې لکه د هغه چا هغه څه ده چې د هغه حیواناتو مواشي وو چې هغه شپون یې غږ پې باندې کوي، نو دوی هم صرف یو غږ اروي خو په مقصد د غږ باندې نه پوهېږي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې صم، دا کسان، دا کفار کاڼه دي د حق له اروېدلو، حق نه اروي. بکمن، ګونګیان دي د حق له ویلو. عمیون، ړانده دي د حق له لیدلو. فهم لا یعقلون، نو دوی نه کاروي عقل. عقل هیڅ په کار نه راولي. اگر که عقل د دوی په وجود کې ستا که عقل په وجود کې نه وای، نو دوی به بیا مکلف نه وو. لکه دغه نور مواشي او حیوانات چې نه دي مکلف، عقل نه لري، بیا به دوی هم نه وو مکلف. عقل هم لري، ظاهري سترګې هم لري، غوږونه هم لري، ژبه هم لري، خو داسې خدای تعالی عظیم نعمتونه پیدا کړي او د انسان د استفادې دپاره پیدا کړي، دی له هغه څخه هغه استفاده نشي کولی. هغه استفاده له هغه څخه نشي کولی. نه الله پاک دې ته وایي چې دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي او بې عقله دي.
له عقله محروم دي، خالي دي. د عقل کې داسې نه دي ویلي چې دی عقل نه لري، داسې ویلي چې لا یعقلون، عقل کاروي نه، عقل په کار نه راولي، عقل په استعمال کې نه راولي. که سوچ کې وکړي بیا به دوی پوه سوي وو، غوږو به یې کار کړی وو، ژبې به یې کار کړی وو، د حق خبرې به یې پرې کولې، د شرارت خبرې به یې نه پرې کولې، سترګو به یې کار کړی وو، حق به یې پرې لیدلی وو، او د حق له لیدلو چې به نابینا نه وو. الله تبارک وتعالی هم دی د حق حواس په برخه کې اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين.